او سبا د تا لپاره یو سر درد جوړ شي، سر خوږه وي د ته جوړ شي. څله چې هغه غلیب کوي، هغه ډاکې هم کوي، هغه چې دی که نه مړي هم کوي، قتلونه هم کوي. السلام علیکم ملګرو، حکمت جان یم. امید لرم چې ټول به روغ او جوړ. ملګرو نننۍ داسې ویډیوز مې درته راوړې ده چې یاره یو ورکوټې شاندې ماشومې هغه په نشو کې مبتلا وي. ملګرو جنید افریدي راسره هم دی، دا به هم په خپل پیغام ورکوي. ملګرو چې د یو کس بچی وشي ډېره خوارۍ او محنت ورسره تېروي چې یاره دا به سبا زما دپاره لکه ما به د تکلیف نه بچی دا به راله مزدوري کوي او زه به په کور باندې ناست وم، خو داسې بچي د خپل پلار او مور دپاره د سر درد جوړېږي، بقایا به دوه ورپسې ګرځي. جنید افریدي ته پکې څه ویل غواړې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه حکمت جانه چې په خپل پروګرام کې موږ له ټایم راکړو. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. ملګرو که تاسو په د سکرین باندې در سره ورکوټې غوندې شارټ ویډیو ښکاري، دا یو ورکوټې ماشوم دی، خو د سګرټ چې دی که نه دا مطلب ډکوي، دا چارس مارس دا په نشو باندې راوختی دی. نو لکه دا دومره عمر یې دی هم نه که نه ورکوټی ماشوم دی، د ما نه ډېر کشر وي، خو دا چې دی که نه په نشو باندې راوړی دا څه د تربیات خبره ده چې ګوره یو پلار چې دی که نه خپل فیملي والا مور پلار څنګه تربیت بچي له ویر کړي هغه شانتې وي، هغه شان ویره لویږي. خو چې په داسې محفلونو کې راغاټ شي که نه او په داسې نشو کې او په داسې هغه کې، نو سبا بیا دندې بچی دی ټیک شو ورکوټه دی، خو چې سبا هغه غټ شي که نه نه تا بچی دی نن پې ته خفه کېږي خو سبا بیا په تا نه خفه کېږي. او سبا د تا لپاره یو سر درد جوړ شي، سر خوږه وي د ته جوړ شي. څله چې هغه غلیب کوي، هغه ډاکې هم کوي، هغه چې دی که نه مړي هم کوي، قتلونه هم کوي، هر څوک یې په تا هم سر پنه کوي، په خپل کور هم سر پنه کوي، خو لیکن خپله نشه وي ځان له چې دی که نه هغه رپیده وایي. نو لکه مهرباني وکړو ټولو پلارانو ته مې دا خواسته چې په خپلو بچو باندې خصوصي خیال وساتو، ځکه چې دا وخت ډېر خراب دی، زموږ د معاشره ډېره خرابه شوې ده. د خپلو بچو حفاظت، د خپلو بچو چې کوم تربیت دی هغه ویله ښه ورکړو، او چې کوم حفاظت دی هغه یې هم وکړو په ښې طریقې سره. بلکل پښتنې پسې کوو چې چېرته دور مې ولږ ناوخبره شي نو پښتنه دې کوو، A to Z پښتنه دې کوو. ته چېرته لاړې، چا سره تللی وې، څنګه تللی وې، څله تللی وې، د پیسې څه کومه ځای راغلي، نو پوره تفتیش کوو. ډېره مننه حکمت جانه چې په خپله ویډیو کې موږ له د خبرو کولو مطلب ټایم راکړلو. ډېره مننه، تاسو هم ډېره شکریه چې تاسو هم زموږ پروګرام کې ځان میلمه کړو. ملګرو د جنید د ټولو خبرو مطلب دا و چې یاره په خپلو بچو باندې خاص خیال وساتئ چې کور نه ناوخته راشي تپوس ترې کوئ چې نن ورځ دې چېرته تېره کړه، څله ناوخته راغلې، داسې پیسې چې ورسره راشي د دې هم ترې تپوس کوئ. ملګرو دا ویډیو نورو ملګرو سره ضرور شیر کړئ چې هر چېرته هم یې الله خوشحاله آباد لره. نوره کمال اجازت لري. الله